تازه خبر نړیوالې محکمې د ملا هیبت الله د نیولو امر وکړ. وایي د بشریت ضد جرمونه یې کړي. طالبان وایي سیاسي پریکړه ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جرمونو نړیواله محکمه وایي د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو امر صادرول غواړي. د دې محکمې په اعلامیه کې د طالبانو مشر اخندزاده او د قضایي برخې تر ټولو لوړپوړی چارواکی حقاني پر بشریت ضد جرمونو تورن شوي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان دفتر د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د څېړلو له مخې د طالبانو مشر هیبت الله او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني له 2020 کال راهیسې د بشریت ضد جرمونو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض په تور تورن دي. په اعلامیه کې ویل شوي دوی د بشریت ضد جرمونو او د افغان نجونو او ښځو د ځورونو مسؤل دي. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال ویلي چې دا ځورونې د 2020 کال د اګست له 15 تر نن ورځې په ټول افغانستان کې شوي او لا هم روان دي. طالبانو بیا د یادې محکمې دا پریکړه سیاسي او یو اړخیزه بللې ده. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د مولوي هیبت الله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم صادرولو په غبرګون وایي دا یو ښه پیل دی او دا لړۍ باید دوام پیدا کړي. هغې وویل نن په رښتیا هم د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره یوه تاریخي ورځ ده. هغه ښځې چې په جلا وطنۍ کې یا هغوی چې په داخل د افغانستان کې د طالبانو تر دورو لاندې دي بالاخره نن د دې شاهدان دي چې نه یوازې د طالبانو رهبر محکمې ته راکش کړی بلکې د هغه په وړاندې داسې فرمان هم وړاندې شوی و چې هغه یو جنایتکار او د بشري حقونو سرغړونکی پیژندل شو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.